په ننګرهار ولایت کې د یونما او ښځو چارو ریاست له لوري په سوله کې د ښځو د ونډې تر عنوان لاندې په یو جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې چې د سولې د عالي شورا د مرستیالې حبیبه سرابي او د فرانسې د سفیر سربیره پکې د ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو چارواکو هم برخه لرله. په دغه سیمینار کې نامني ناوړه دودونه په دولتي ادارو کې د ښځو کمرنګه ګډون، اداري فساد او ګڼ شمېر نور هغه خنډونه وبلل شو چې په ختیځه سیمه کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګ مخه ډب کړې ده. په ختیځه حوزه کې د ښځو مشکلات د ناوړه دودونو او رواجونو شتون دی، ناامني ده، د ښځو د تعلیم د کچې ټیټوالی دی او په ضمن کې د فساد شتون دی. په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو نشتون دی چې دا خپله د ښځو په وضعیت باندې په ټولو سکتورونو کې خپل ناوړه اغېزه وړاندې کوي. په ولسوالۍ کې ډېرې خویندې د ستونزو سره مخامخ دي. اول که د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې د ښځو لاسرسي عدالت ته، مګر په دغه برخه کې ښځې ډېرې مشکلات په لرو پرتو سیمو کې لري. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي په سوله کې د ښځو ونډه ډېره اړینه بولي او زیاتوي چې د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو پر مهال د ښځو ونډه ځکه اړینه ده تر څو په ښه توګه ښځې وکړی شي د خپل حقوقو دفاع وکړي. دستاوردهایی که در چندین سال زنان افغانستان حاصل کردن، مخصوصا طی 16 سال گذشته، دستاوردهای کمی نبوده، از لحاظ از سطح سیاسی گرفته تا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. دولت افغانستان و زنان افغانستان نمیخواهند این دستاوردها از دستشان برود، این دستاوردها پامال شود. په همدې حال کې د ننګرهار والي ګلاب منګل هم په سوله کې د ښځو ونډه اړینه بولي او وایي چې دمګړی په ولایاتو کې د سولې عالي شورا دفترونه د بودیجې د کمښت له امله په تعلیق حالت کې قرار لري او د بودیجې په پیدا کېدو سره به په یاده کمیټه کې ښځینه هم ځای پر ځای شي. متاسفانه د سولې د شورا ولایتي دفترونو کې د ښځو عضویت و، خو اوس دغه دفترونو فعالیت په تعلیق حالت کې دی ځکه چې مالی منابع او امکانات بودیجه نه لري. یوازې د سولې د عالي شورا مرکزي دفتر کې د ښځو عضویت شته. که چیرې ولایتي دفاتر بیرته فعال شي نو د دوی عضویت به وي، د دوی ګډون به پکې وي او دوی به په دې برخه کې خپل رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یوازې په مرکزي سطحه د سولې عالي شورا فعالیتونه کوي او په ولایتونو کې د سولې عالي شورا فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.